نن به په درې اړخیزه سیریز کې د افغانستان 19 کلنه کم عمره کرکټ ملي لوبډله د پاکستان 19 کلنې کم عمره کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې د لوبو ډګر ته کښته سي. د نن سیالۍ ټاس د پاکستان 19 کلنې کم عمره کرکټ ملي لوبډلې وګټئ چې د افغانستان 19 کلنې کم عمره کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې لومړی د توپ اچونې پریکړه وکړه. اوس به د افغانستان 19 کلنه کم عمره کرکټ ملي لوبډله د پاکستان 19 کلنې کم عمره کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې لومړی توپوهنه ترسره کوي. که وګورو د افغان لوبډلې سره ډېر ښه بیټسمېنان شته، نو انشاءالله د پاکستان پر وړاندې به یو ښه لوبه ترسره کړي. په دغه درې اړخیزه سیریز کې افغانستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو لوبډلې به د یو بل پر وړاندې لوبېږي. د دغه درې اړخیزه سیریز وروسته به د افغانستان 19 کلنه کم عمره کرکټ ملي لوبډله به بیا په ایشیا کپ کې ګډون کوي. په ایشیا کپ کې هم غټې لوبډلې لوبېږي، نو انشاءالله د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به په درې اړخیزه سیریز کې هم ښې لوبې ترسره کوي او داسې ایشیا کپ ته به هم ښه تیاره سي.